خوست ولایت څخه د کلدارو لمنه په مکمله توګه ټوله شوه. نور به په خوست ولایت کې په مکمله توګه افغانی کارول کیږي. دا چې دغه افغانی د چا لخوا ترویج شوه، د چا لخوا افغانی دود سوله، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. خوست ښار کې افغانۍ 100% ترویج شوې ده. د خوست والي محمد حلیم پیدایي ویلي خوست ښار کې افغانۍ 100% ترویج شوې ده. د هغه په خبره د افغانۍ د ترویج پروسه بریالۍ او په خوست ښار کې 100% افغانۍ ترویج شوې. په ولسوالیو کې دا پروسه تر کلکې څارنې لاندې ده او د افغانۍ د ترویج پروسې پیغام ټولو ته رسېدلی دی. خوست والي په خپلو خبرو کې ویلي د افغانۍ د ترویج وروستی پلان دا دی چې د نشهیي توکو په وړاندې جدي مبارزه پیل کړي او په دې اړه سر له اوسه څارنې پیل کړي دي. پیدایي ټینګار کړی چې هڅه کوي تر څو ټولو ولسوالیو کې د کلدارو چلښت صفر کړي. خوست لومړنی ولایت و چې د کلدارو خلاف په پراخ کې کمپین شروع کړ. بلخوا ننګرهار، کونړ، لغمان او غزني هغه ولایتونه دي چې عملاً پکې د کلدارو چلښت خلاف کمپین روان دی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو را سره تر پایه پورې کتلې وي. که مو خوښه شوي وي نو در سره لایک یې کړئ. ضرور مننه.